خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. محترم طلباء کرام ورونو، مصنف رحمه الله په موضوع د توحید باندې بهترین کتاب لیکلی دا چې موږ یې تدریس کوو، او کتاب التوحید د هغې اسم او نوم دی. دویم کمال مصنف رحمه الله په دې کتاب کې دا کړی دی چې ترتیب یې ډېر مزیدار ورکړی. د توحید فضیلت او د توحید فواید، د توحید اهمیت او د شرک نویره او توحید طرف ته دعوت. اوس په دې باب کې مصنف رحمه الله د توحید حقیقت او د هغې تفسیر او د هغې وضاحت بیانوي چې د توحید څه ته وایي، دا وپېژنه. مصنف فرمایي چې باب تفسیر التوحید، دا باب دی په بیان د تفسیر د توحید کې، په بیان د وضاحت د توحید کې، په بیان د حقیقت د توحید کې چې د توحید حقیقت څه دی، و شهادت ان لا اله الا الله، او په بیان د تفسیر او وضاحت او حقیقت د دې کلمې چې لا اله الا الله ده. د دې حقیقي معنا څه ده، د دې تفسیر څه دی، د دې مفهوم څه دی، دا وپېژنه. دا عطف چې کړه چې و شهادت ان لا اله الا الله، دې ته عطف المترادفین وایي. توحید څه دی؟ لا اله الا الله، دا توحید دی، او لا اله الا الله څه دی؟ دا توحید دی. نو عطف د شهادت ان لا اله الا الله په تفسیر التوحید باندې من باب عطف المترادفین، دواړه یو شی دی. مختصر به موږ ذکر کړو چې توحید څه ته وایي. مخکې بحثونه شوي. توحید خو اول دا چې العلم والاعتراف بتفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له. دا یقینا و عقیده ساتل، دا اعتراف کول چې الله سبحانه وتعالى د کمال په صفتونو کې یوازې دی. رب العالمین د کمال په صفتونو کې هیڅ څوک شریک نه لري، په ذات کې شریک نه لري، په صفاتو کې شریک نه لري، په اسماو کې شریک نه لري، په افعالو کې شریک نه لري، بلکې دا ټول کائنات، دا نظام، دا مخلوق، دا کون، دا د الله سبحانه وتعالى مخلوق دی، د رب العالمین مربوب دی. دا خو یو عقیده شوله. ورسره مهمه خبره دا ده چې و اخلاص العبادة له، د عبادت څومره انواع چې دي، که هغه روجه ده، که لمونځ دی، که زکات دی، که سجده ده، که حج دی، که نظر دی، که دعا غوښتل دي، که مدد غوښتل دي، که توکل دی،
څومره د عبادت انواع چې دي مالی عبادتونه دي که بدني عبادتونه دي هغه عبادتونه چې د جوارح سره تعلق ساتي هغه عبادتونه چې د زړه سره تعلق ساتي دا ټول انواع او قسمونه د عبادت دا به خاص یوازې د رب العالمین د پاره کېدلی شي په دې کې به د رب العالمین سره هیڅوک شریک نه وي نو د غیر الله نه به د الوهیت نفي دا دو مهم رکنونه دي په توحید کې او په دې کلمه طیبه کې لا اله د غیر الله نه د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دی کدا ملائکی دي کدا پیغمبران دي کدا اولیاء کرام دي کدا بزرگان دي که صوفیان دي څومره مخلوق چې دی که مړي دي که ژوندي دي دی د عبادت حقدار نه دي دی ټول بندگان دي دی د بندګۍ حق نه لري چې د دیو د پاره بندګي وکړي شي یا دی د رب العالمین سره د عبادت په دې انواع او دې قسمونو کې شریک کړي شي په دې باندې ځان پوهه کول پکار دي هیڅ قسمه عبادت به د غیر الله نه کیږي نو تاسو سوچو کې هغه خلک چې هغه د خپلو مشرانو ته سجدي کوي نو سجده عبادت دی که نه عبادت دی نو یوازې به د رب العالمین د پاره کېدی شي چې دغه سجده دی غیر الله ته وکړله مشرک شوې ځکه چې تا یو مخلوق کمزور مخلوق د رب العالمین سره په عبادت کې شریک نو المهم اول په توحید کې دا خبره مهمه ده چې د غیر الله نه د عبادت نفي کول غیر الله چې هر څومره دي ملائکی دي که پیغمبران دي که بزرگان دي که مریدان دي که پیران دي دی د عبادت حق نه لري دی د رب العالمین سره په عبادت کې شریک نه دي بلکې دی د رب العالمین بندگان دي مخلوق دي دویمه عقیده په توحید کې هغه مهمه ده چې اثبات الالوهیت لله تعالی وحده لا شریک له اول خو نفی الالوهیت كلها عن غیر الله د غیر الله نه د عبادت نفی کول او عبادت منګه وضاحت وکړي چې څومره انواع د عبادت چې دي دا به د غیر الله نه نفی کې په دې بستا عقیده وي په دې بستا ایمان وي دویم مهم رکن هغه دا دی چې اثبات الالوهیت لله تعالی وحده د الوهیت معنا بندگی دا به خاص د رب العالمین د پاره ثابته څومره انواع د عبادت چې دي خاص د رب العالمین د پاره دي که رکوع ده که سجده ده که منځ ده که روژه ده که حج ده که زکات ده که جهاد ده که توکل ده که مدد غوښتل دي که فریاد کول دي که تمه کول دي که ویره کول دي که محبت کول دي دا به ټول د رب العالمین د پاره دا پکې مهمه خبره لکه لا اله کې نفی الالوهیت عن غیر الله د غیر الله نه د الوهیت نفی وشوه چې هغه د بندګۍ حقدار نه دي غیر الله د بندګۍ حقدار نه دي نو الا الله پدې کې اثبات الالوهیت لله څومره د عبادت انواع چې دي دا ټول د رب العالمین د پاره ثابت دي وجه دا چې هغه رب دی هغه خالق دی هغه مالک دی هغه رازق دی هغه متفرد دی یوازې دی په کمالي صفاتونو کې نو ځکه به عبادت یوازې دغه کېدی شي او ډیر ظلم دی چې څوک مخلوق د رب العالمین سره په عبادت کې شریکوي به تر هغه وخت پورې دا توحید نه کاملېږي تر څو چې یو موحد بنده د غیر الله نه د الوهیت نفی وکي او اثبات الالوهیت لله او د الله د پاره ټول انواع د عبادت ثابت کی به هم د توحید نه کاملېږي تر څو چې دا براءتونه کې براءت بکې د شرک نه اعلان بکې چې زه د شرک نه بریما اعلان بکې چې زه د مشرکین نه بریما قطع تعلق بکې د مشرکانو سره او د شرک سره دا پکې مهمه خبره لکه د دې وضاحت به ان شاء الله تعالی رستنی درسونو کې راشي
خو درې خبرې په توحید کې مهمې شوې. اول نفی الالوهیت عن غیر الله، د غیر الله نه د الوهیت نفی کول، د عبادت نفی کول. که انبیاء کرام دي، که ملائکې دي، که بزرگان دي، که اولیاء دي، دی د عبادت حقدار نه دي. وجه دا ده چې دی مخلوق دی، کمزوری مخلوق دی، د الله بندگان دي، عبد دي. دویمه مهمه خبره په توحید کې اثبات الالوهیت لله، د الوهیت ثابتول د رب العالمین دپاره چې څومره د عبادت انواع چې دي مخکې چې ذکر شو، دا ټول خاص یوازې د رب العالمین حق دی، یعنی یوازې به د رب العالمین بندگی کیدی شي. او دریمه مهمه خبره هغه دا ده چې البراءة عن الشرک و اهله، د شرک او د مشرکینو نه براءت. نو دا په توحید کې مهم درې پایې دي د توحید. په دې باندې باید هر یو موحد کلکې منګولې ولګوي. او دا خبرې مصنف رحمه الله په دې باب کې راوړي چې د هغې وضاحت به انشاءالله تعالی په بل درس کې موږ وکړو. مختصر د دې جملې وضاحت وشي چې باب تفسیر توحیدی، دا باب دی په بیان د وضاحت د توحید کې چې توحید څه ته وایي، د توحید حقیقت څه دی، په توحید کې کوم کارونه ضروری دي، وشهادت ان لا اله الا الله، او د لا اله الا الله د دې کلمې تفسیر او وضاحت او د دې حقیقت هغه بیان شي چې درې خبرې پکې مهمې دي. او نور مزید وضاحت به ان شاء الله تعالی په بل درس کې راشي. والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.